اوس به بیا فیصله کېږي. نادانه اوس به بیا فیصله کېږي، په رښتیا فیصله کېږي، ټول حساب به سره کېږي، سوال جواب به سره کېږي، دود که دود پانی که پانی احتساب به سره کېږي. واه یار ډېر ښه. دود که دود پانی که پانی احتساب به سره کېږي. ظالمان دې ځان تیار کی، غداران دې ځان تیار کی، د زری زری حساب لا پارلمان دې ځان تیار کی. د زری زری حساب له پارلمان دې ځان تیار کی، فیصله به د ولس وي، مداریان دې ځان تیار کی، د دې خاورې خپلواکۍ لا خپل بچیان دې ځان تیار کی، د دې خاورې وکالت لا هر یو ځوان دې ځان تیار کی. اوس به بل عدالت لګي، ډېر بدل عدالت لګي، هر یو کار به د ولس وي، هر یو زیار به د ولس وي، د ولس اډر به چلي، ټول اختیار به د ولس وي. اوس زړې فیصلې ختمې، اوس کږې فیصلې ختمې، د رڼا فیصله کېږي، د تیارې فیصلې ختمې، د یو څو کسو په منځ کې دا د شپې فیصلې ختمې. زبردست یار. د یو څو کسو په منځ کې دا د شپې فیصلې ختمې، څوک چې موږ پورې خندا کړي ځان خبر دی په رښتیا کې. په زر وارې مې دښمن دی چې د دې خاورې سودا کړي. هر ظالم د لاس اوچت کړي، هر ظالم د ځان صفا کړي، بس ولس ته د تسلیم شي، رب ته مخ موږ ته د شا کړي. هر ظالم د لاس اوچت کړي، هر ظالم د ځان صفا کړي، او بس ولس ته د تسلیم شي، رب ته مخ موږ ته د شا کړي. او اوس د هر څه ذمه وار دی چې ویلي زما کار دی، دا لا کوم طریقه کار دی، زما خر او پردی بار دی. فیصلې به د ولس وي چې څوک سم دی څوک غدار دی. تیاره ختمه شوه رڼا شوه، اوس خو ټول ولس بیدار دی. هر سړی دی حساب ورکي، که مې رور دی که مې یار دی، لیوال دې نه ویرېږي چې زندان دی او کدار دی. ډېر ښه. ملګرو سلامونه او مینه، په دغه تمه چې ټول به ښه جوړ به د ژوند په ښو شېبو کې به پېښور کې یم او د پېښور ښه ملګری ریپلیوال را سره ناستې کوي، او دا ریپلیوال سره سره زما ښه ملګری شعیب جان پښتون سړی دی. او دا چې کوم د ومې غوښتل چې دوی څه شعرونه ریکارډ کړو، زه چې کله هم راشم دلته نو کوشش مې دی چې لیوال صاحب نه ریکارډینګ وکړو، داسې دلته نور ملګري دي د هغو نه ریکارډینګ وکړو. نو نن پکې د ده نمبر راغی، څه نوي شعرونه به یې لیکلي، دغه نوي شعرونه دې اورو او خوند یې اخلو. لیوال صاحب که پښتنو سره الیک سلیک وکړو بیا راځه. ستا د پاڼې ټولو مینهوالو کتونکو ته ډېر زیات احترام مینه لرم. الله دې تعالی دغه توان برقرار ساتي چې دغه هلې ځلې کوي. څه شعرونو ته به راشم، بیا به یو نظم ته راشم چې د زړه سکون او د قرار دپاره څه څه مې ونه کړل د یار دپاره. لکه حکاب نه خاپیري به راتلل د یو سړي د مخ دیدار دپاره. یتیم بچی یم سی به نه پوهېږم، اوس اوس راوتی یم د کار دپاره. او مړه که هر څنګه وي ژوند به کوو ګرانه لیواله د سرکار دپاره. مننه. دغه نظم ته راځم، شعرونه درته نور وایم او بیا بل نظم ته راځم چې د چا مینې له انجام دې سړی نه اخلي. د چا مینې له انجام دې سړی نه اخلي، رخصتونه په ماښام دې سړی نه اخلي. ډېر بې وسه شي سړی په ځینې وخت کې، د سړي نه انتقام دې سړی نه اخلي. ډېر ښه یار. او که د چا د لاس خوږونه څوک ویرېږي، نو د چا د لاس نه جام دې سړی نه اخلي. او بعضې نیم پسې دې کلی سړی پرېږدي، د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي. او که په قدر وي په غر دې سړی واوړي، که بې قدر وي یو ګام دې سړی نه اخلي. که په قدر وي په غر دې سړی واوړي، که بې قدر وي یو ګام دې سړی نه اخلي. او لږ د مینې له قانون دې ځان خبر کي، تهمتونه سریام دې سړی نه اخلي. او دې ساده لیوال ته ووایه یارانو، د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي. مننه. نادانه دغه نظم ته راځم. نادانه نظم دی چې یو مالک د زندګۍ شته، یو خالق د دنیاګۍ شته. زه چې بعضې کردار ووینم وایم ښه دی چې خدای شته، یا د ظلم انتها شي ډېره ښه ده چې مرګی شته، ډېره ښه ده چې حساب شته، د هر ظلم احتساب شته. یو حاجي په دې ویرېږي وایي په قبر کې عذاب شته. ډېره ښه ده عدالت شته، ډېره ښه ده آخرت شته، ډېر شیخان به در معلوم شي، لوی ورځ لوی حقیقت شته. دا لا څرنګه ژوندون دی، هر یو پروت سر په زنګون دی، بیخي څوک خبره نه اوري، بیخي دور د کارون دی، په یوه کانټه حساب دی، که څوک سپک دی او که دروند دی. خر او اس دواړه روریان دي، دا لا څرنګه قانون دی. نه په چا څوک خفه کېږي او نه چا باندې خوږېږي. زړه زما پسې ویران دی، زړه زما پسې ورانېږي. څوک د زړه خالونه نه وایي، میاشت دوره یې معلومېږي. د لاسونو مې وړه دانګي، چپه سترګه مې رپېږي، سهار مې بیا نفلونه وکړل، خدایه خیر که راپېښېږي. توره چرګه مې منلې که جانان را په خوله کېږي. کله کله داسې کېږي
سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې په دروغ او په رښتیا کې فرق چېرته څوک کوي شي په روا او ناروا کې شعیبه زه تر اوسه نه پوهېږم ملامته ده په چا کې د دنیا خلک ویجاړ دي که ویجاړه په دنیا کې څه به دم نه زندګي ده هره سا په هره خوا کې خلک زخرو باندې مړه شي زه مړ شوی یم ادا کې د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې د جانان په ښکلي مخ کې کوتې وشي په خندا کې لکه ستوري چې ښکاره شي د سپوږمۍ سره په خوا کې لیوال منځ د نښې ولي کله کله په خطا کې ډېر دغه شعرونو ته راځم ګڼ ملګري غوښتنه هم کوي او نادان دغه شعرونو ته راځم چې څوک خوارزار دی سړی نه پرېږدي شعیب وایي چې ماته د مینې شعرونه وایي شعیب دا د تا ته ډالۍ وي چې څوک خوارزار دی سړی نه پرېږدي په انتظار دی سړی نه پرېږدي که مینه نه کوي څوک نه دی کوي په نیمه لار دی سړی نه پرېږدي او مړه کار څومره حالات خراب شي مړه خویار دی سړی نه پرېږدي بغیر وینا دی سړی نه ځي چېرته دا خپل معیار دی سړی نه پرېږدي او لیواله ښه وي چې ترې کډه وکړي چې په کلار دی سړی نه پرېږدي نادانه دغه نظم ته راځم او دغه نظم دې زما ټولو پښتنو ورونو ته ډالۍ هم وي چې ځان که نور زورور غواړي ځان که نور بختور غواړي ای پښتونه معتبره ځان که نور معتبر غواړي بیا زما خبره واوره په رښتیا خبره واوره بیا زما خبره واوره په رښتیا خبره واوره دا غوسه له منځه لر کا دا نشه له منځه لر کا دا مازغه دې په کلار کا دا کینه له منځه لر کا دغه زغره دې سنبال کا دا نیزه له منځه لر کا دا زما دپاره نه دي دا هر څه له منځه لر کا یو سړی درله راغلی د قاضي ملا په رنګ کې ادانه یو سړی درله راغلی د قاضي ملا په رنګ کې په سر تاج درته د ننګ کې بیا په ملا شاباسۍ در کې بیا د ما سره په جنګ کې ته د دروغو صفت اورېسې به ما درته بدرنګ کړي د سپو د جنګ کانې دي بس په ملا باندې ډبېږو سره نور غوسه کېږو مونږ څومره سادهګان یو مونږ څومره دوکه کېږو بس چې څوک شاباسۍ راکړي او هغه سره ودرېږو خدای دې نه کي که وخت راغلی دا غوسه به دې رنګ راوړي دا نشه به دې رنګ راوړي دغه زغره به په کار شي دا نیزه به دې رنګ راوړي او دا ترخې ترخې چې لګي دا جرګه به دې رنګ راوړي اوس د ځان سره ودرېږو د خپل ځان سره ودرېږو ای په خدای یوازې کېږو کل جهان سره ودرېږو باچا خان بابا خبره خپل کاروان سره ودرېږو خپل کاروان سره ودرېږو زبردست